تاسو څومره ټایم واړولو زه دلته څومره ساعت نه ستا انتظار کوم زما ټایم دی او ستا ټایم ستا ما یو کتاب کته a very interesting book خو مېري ما یو خوب کتلی ډېر دردناک ډېر خوفناک full of horrors خوفناک خوب and full of horrors you mean Dracula type ډریکولا نه غمکولا زما زړه تر اوسه پورې ډک ډک کېږي what ډک ډک I don't follow you Ali ډک ډک د ډک ډک مطلب دی full my heart is full زما زړه تر اوسه پورې ټوپونه وخي مېري oh I see ته په خوب کې یادېدلې بیا د ډریکولا ټایپ کتابونه مه ګوره کتابونه پرېږده د حساب کتاب وخت دی what حساب کتاب د فیصلې مېري ما اورېدلي چې تا له دلته تلو فیصله کړې ده فیصله ما لا نه ده کړې I haven't decided anything yet همداسې ما په خوب کې لیدلې چې ته لندن ته روان یې او زه تا ته زاري کوم چې مېري لندن ته مه ځه بیا زما جواب څه و ستا د جواب نه مخکې زه راویښ شوم اوس ته ویښې که ده اوس خو ما ته ځان نیم ویښ ښکاري او نیم وده او ما ته ته نیم روغ ښکاري او نیم لیونی You're living in a mad world لکه شمشیر علي زما در پسې بچغو مرۍ مو کېناسته او ته دلته ولاړې زه در روان یم ګل بابا پرېږده سړیه ته کوره در پسې چالان کو او د زړه رای دې د چا سره دي زه پوه نه شوم ګل بابا د لالا خبره مې چې سملې یو ځای او خوبونه بل ځای ویني ته خفه شوې ګل بابا خفه کېږم په تا خفه کېږم بچې سل خفګانه یو خوا او یوه حیا بل خوا راځه چې بایا کې د دې ځای نه خپې وباسو اته نشه تللی ماماجي واپس شه کښېنه زه نشم تللی ولې زه ستا قیدي یم څه قیدي نه ماماجي ته د دې کور مېلمه یې چې مېلمه یم نو ولې موټ دې راباندې خرڅ کړي څه موټ څه وي دا خبره خو د نوټ کولو ده خو زه خیر د لیت اولدین خان ممایز مطابق مېلمه د قربا غوی وي زه غویان یم کړو شمشیر علي اوس خو به مې د چا هغه پلار ایسار کړي راځه شمشیر علي ټوټې ګله د وله وبکه کونډکه شا وصل کا لا لږه قلار شه ځینې ښه به درله نه وي وای مالودین خان زنده باد دا وینې ده ماما څه په حساب کتاب پوه شوه په شمګله قصه کوم ځای ته ورسېده قصې سر غوړې دی نیکه کشر خان بغاوت کړی دی او مشر خان وایي چې د هغه هر څه باید دا څوک دي په شمګله جلال خان نه خان بابا دا د خانو پټ کېږي ورته د کومې ډډې وتړی دا د ډبل بور خان نه دی د ډبل بور خاني خو په دې کلي کې یوازې زموږ د کور ده تا ته بیا څنګه راغلی جلاتیا حاجي السلام علیکم په دې هندوانه مې دلته راوړی ولې باغ مطالعه شو څه احمق نشته بابا چې دا خو مې د بازار نه په 14 روپۍ وراوړته 14 روپۍ په دې خو به روغ باغ چا نه اخیسته او ما ته یادېږي زموږ په زمانه کې خو به هندوانې خلکو خرو ته اچولې او اوس یوه دانه هندوانه په 14 روپۍ سیر ته خو پیاز محتل خان بابا بس کانې به کېده په شمګله په کوم وطن کې چې پیاز دومره پنجیازي که نه نو هلته به د انسان څه قیمتي دا تا بیا څه ګرمې پیرې شروع کړي دي عقل دانې چل څه دی چل مالیش نشته ماماجي مزه مو راغلي مور راته وایي چې خان بابا یوازې دی که هر وخت یې خبره کړله او بل دا چې دا هندوانه مې درله راوړله هلکه د هندوانه مې پرې کړوله پرېږده سړیه زما د خپل زړه وینې ساسي داسې خبرې مه کوه جلاتیا ته اوسه که ماماجي دا هندوانه و چې زړه ښکته پورته نه کړې ماماجي خدای راستي دوران شاه بابا په دې عمل زموږ نه ټول نه ساه خطرې ده خو چې مشران بې وفا شو نو کشران دې خدای جمع دې دا موږ د سره پاره یو دورانې بې وفا نه دي جلاتیا داسې مو وایه بې وفا نور څنګه دا یې ته یوازې پرې کړې او په خپله لاره په ښارو کې اشتورې کوي او لا رنګ ډرامې ده پسې ډرامې ده څه یاره ماماجي به زه ستاسو په کور کې روغانې نه شم راوستې په څه پکې خیر نه چې د خبرې سر نه کېښود نو اوس به سر ته رسې ماماجي هغه به څه خبرې خو بس دغه لګیایي چې مشر ورور باندې هسې عمر تېر کړو ټول عمر یې دوسره جایداد وغواړي دا ښه ده چې په وخت دې خبر کړم او دا ښه ده چې واده مې ورله نه دی کړی اوس خو به یې مړ دې کلي ته پرېنږدم